دا د حصار غونډی دی چې د سیمې خلک په سیمه ییزه لهجه ورته ویسور غونډی وایي. دلته بېلابېل تاریخي اثار په دې غونډۍ کې پیدا شوي دي چې ډېر لرغونتوب لري. لرغونپوهان وایي چې په دغه غونډۍ کې د خوارزمشاهانو د وخت آثار هم پیدا شوي دي. نو راځو همدغه غونډۍ کې د ځینو کسانو پوښتو چې دوی د دغه غونډۍ په اړه څه وایي. د خوست ولایت د حصار یعنی ویسار بستاني تاریخي غونډۍ. خوست د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت یو سرحدي ولایت دی چې د شمالي وزیرستان سره 115 کیلومتره ګډه پوله لري. خوست ولایت د پکتیکا سره لګیدلی دی چې د شمالي وزیرستان میرانشاه غلام خان څخه راپروت سړک د خوست څخه تر کابله پورې تیریږي. په دې ولایت کې ډیری تاریخي ځایونه هم شته. د دې تاریخي ځایونو څخه د منګسو په سیمه کې د حصار غونډۍ یادولی شو. د پخوانیو خلکو په وینا دغه غونډۍ په مصنوعي توګه د انسانانو په مټ په مکس ډول جوړه شوې ده او د یوې ښکلې غونډۍ جوړښت لري. د سیمې د خلکو په خبره ځینې تاریخي اثار په دې غونډۍ کې پیدا شوي دي چې د وخت په تیریدو یې خلکو پلورلي دي. د منګسو سیمې خلک وایي چې د دې غونډۍ په اړه دوی ته بېلابېلې تاریخي کیسې د نیکونو ورپاتې دي چې زرګونه کالونه تاریخ لري. د دې سیمې یو تن قومي مشر حنیف الله بیا وایي چې په دغه غونډۍ د زمر پاچاهي هم تیره شوې ده او دلته ګڼ تاریخي اثار او مرغلرې هم وخت ناوخت پیدا شوي دي. چې دا غونډۍ چې مونږ دلته د کلي کې کوم سپین ږیري او شوي دي تېر شوي دي دا زندان دې اوبه چې دا نه د زمر کپیر به چې تېره شوې وه نو دا غونډۍ کې دا کودړې ډېر کېدي. د ژمي کې چې شګیره وشي یو نیمه نه مرۍ د اصلي مرۍ دا کې پیدا کېږي د ماشومان یې لټوي و دا کې زه به دا غونډۍ دا زمر کپیر به چې به تېره د زمر کپیر دوې خویندې وي د یو ورور و دا خویندې یوه بسدۍ نومې ده یوه تختبیکه چې د بازار خوا ته تاسې به لیدلې مون منډۍ نه ورپوس دا تختبیکه دغه شاید جوړه شوې ده. نو دغه ویسور په دغې پلوه تر ټوټ سار کې یو ژغور ده پرخه د شنه پرخه ده په دا کې ژغور ده مخکې به ګیدړه ډېر ورنتل اوس هغه ژغور دب شوی دی د پاکستان د مکاډې لوړې د شیګرو دا تیږې کوڼې یا خاورې ورکړي دي ژغور دب شوی ده. نو دا ویسور کې نور چیا کې نه دی خالي دار چې تیګه وکوږي تداو دي تصیق شي لکه کوی دیوله تداو وشه دا تداو نتیجه روخله تر یوي دا تیګې کې دي مړی کې دي دا کبدړې ډېر کې دي خو نور څه کې نه دي دا بچ په 13 بجې دا شګرا چې په وشي چې واجب ما په ورګه دا خوره چې دا خړې کېږي نه چې کړه کېږي نه ټوله خپوسي نه خخېږي دا رسوي د لکه راشه کاسي دا خوان کې دا وړو وخت یو دا چې چا په د لسونی زخې شوی وي چې څو زخې مثال لاس زخې لاس پخې تنر وشي کوه پخه په ویا دا څټې لوندې کا مخونه لوندې کا څټې پورته کا یوه تیږه یې لوندې وي ته کېږده بله پوس په کېږده خو دومره به مخ نه وي ته سمراتې ناپناه نه وي خدای قدرت دا زخې ورکېږي ویسورې په لوته سان ته یوه چې نه دی په ونې چې نه په نوم سره یېدېږي چې په ونې دنې دنې ختلې وي چې کې ولمبېږي یو 2 شپېږه مخکې ولمبېږي خدای قدرت دا په ونې دنې ښې کېږي. نو نور خپله مونږ زر چې کې میندلي نه دي که یو بل چا کې میندلي بیا ولیایي نه ځکه چې دا شاید چې بیا هم حکومت نه ډورېږي چې دا زار تو میندلي دي میندلي به لږ وي خو ډېر بیا حکومت پریون خو کې د پریون خو دا معلومه خبره ده چې ژغور ته خو څوک نه تله نه شول لکه توره پرخه و توره شپه وه هېڅ څوک نه شول ورنتله خولې ته به سار وجوید کړو نور بیا پرسه شول پریون خو دا مخامخ د خو ته دا خوړه دا مسخوتان کې د کوزه نه پرسه دا لهر کې خپل به پوسه نه تیږې دي نیر ولغړوي کړړو هېږي تیږې دي نیر لغړوي نور غراض نه دي نیوي خو ډوروي دي ځون د نکاسې چې لکه مونږ دلته یو. حصار غونډۍ چې د سیمې خلک یې په سیمه ییزه لهجه د ویسار په نوم یادوي دا چې دا یوه بستاني او تاریخي غونډۍ ده. یا د غونډۍ د خوست ولایت مرکز اړونده د خوست ښار لمر ختیځ لوري ته تقریبا 15 کیلومترۍ کې موقعیت لري. یا د غونډۍ د ځانګړو خصوصیاتو له مخې د پخوانیو اوسیدونکو له لوري د یوه نظامي او دفاعي مرکز په توګه جوړه شوې او کارول شوې ده. لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې لرغونې
سیمې څخه د تاریخ په کومو دورو او پړاوونو کې د لومړي ځل لپاره د کومو موخو په اړه کار اخیستل شوی. د سیمې قومي مشر فیض محمد وایي چې دغه غونډۍ 3000 کلن تاریخ لري او دوی تل هڅه کړې چې په دې غونډۍ کې د غیر قانوني کیندنو ساتنه وکړي او دوی غوښتنه لري چې د دې تاریخي غونډۍ د رغونې او ساتنې په اړه حکومت کار وکړي. د سور غونډای د تقریبا 3000 کلن تاریخ لري او د کې ډېر اثرات موجود دي او په دې سره په څنګ کې چینې دي چې داسې خلک یې چې دا چینې د زارو اوبونه وروځي او د شفا په نوم خلک یوري او مطلب کوم مرض پیدا شوی هغه دې پر خلک استعمالوي الله پاک شفا ورکوي او په دې وسور غونډې کې یو څشتا ملي شتمني هم وجود کې لري. موږ خپل د دې نار وخت ملاتړ کوو او هیڅ ته د اجازه نه ورکوو چې په ملي شتمنۍ نه څوک ولګيږي او ضایع کړي. موږ په خوانیو مشرانو دا خبرې موږ ته ډېرې کړې دي چې په دې نه د زمر کبیر په چي هم تیر شوی دو د خرازم شاه د وخت په چي هم په تیر دو او په دې کې ډېری خزانه موجود دي خو بیا داسې خلک یې د پخوانیو مشرانو په اصطلاح چې دې باندې پوریان دیوان خمارمار هم تاودي هیڅوک نشي کوي چې دې ته کوم زیان هم ورسیږي خو بیا هم د دې ساتنه کو او کړي مدو او پاینده کې د دولت نه مونږ غواړو چې دغه ملي شتمنۍ ته توجه وکړي. دا یو مثال به زبل وایم چې په دې کې یو غار ده او په دې غور باندې سورنګ باندې او په خوا وخت کې به یو غواره وتله د دې کلي د پادوان به چې مال بولو دې سره په مال کې موجوده وه سهار بسلا ماښام برتلا هده پته چاته نه لګېده چې د ستا ده زما ده د بل چا ده او مطلب بیا به ورکېدله سهار به راوتله ماښام به غیبېدله او دغه موږ د خپلو مشرانو سپین ږیرو نه اورېدلي دي د کومه کیسې چې تاسو ته ما وکړلې. حصار تپه په مستطیل شکل جوړه شوې ده. د نوموړې تپې جوړښت د خوست د نورو طبیعي او مصنوعي تپو سره یوه مهمه ځانګړنه لري او هغه ځانګړنه دا ده چې په مطلق ډول طبیعي تپه او نه بشپړه مصنوعي تپه ده بلکې میکس جوړښت لري. د یادې ساحې پسنۍ برخه طبیعي جوړښت لري، غیرنۍ او ډبرین حالات یې هم لاس نه وهلی دی په دې معنا چې کیندنې پکې نه دي ترسره شوي. د سیمې یو تن ځوان قاسم وصال وایي په دې غونډۍ کې هر وخت چې بارانونه کیږي نو یو ډول مرغلرې پکې پیدا کیږي چې کلي ته زرګران راځي او ورڅخه یې په پیسو اخلي. یوه ورځ دلته مونږ لیول چې د تیږې وښولې نو بیا موږ خو خپله نه دي لیدلي خو بل چې اخلي زه خبر یم چې هغه کې سره زاره خو په کم اندازه او ډېر نه و که نه نو هغه یې پیدا کړل هغه یې بیا خرڅ کړي نو داسې ډېر نوره خلک یې چې داسې مرۍ خو موږ خپله کې پیدا کړي دي چې دلته شګاره بارون وشي چې ډېر بارون وشي بیا د ماشومان په کم اندازه داسې ځوانان ارڅي نو د لټوي دا مرۍ قیمتي مرۍ وي چې ارزښت یې بیخي زیات وي دلته ارڅي دغه زرګران ارڅي دغه مرۍ وښولي مو په خپله پیدا کړي دي دلته داسې ډېرې مې نوره لیدلي دي چې ډېر ارزښت لري د تاریخ له نګاه نه بیخي زیات ارزښت لري هغه کوم مواد چې دلته پیدا کېږي هغه کومې مرۍ لیدنې چې پیدا کېږي کومې روپۍ چې پیدا کېږي حکومت دلته کومه توجه نه ده کړې. خو دلته بیا یو بل تن ځوان عبدالرحمن راته وویل چې اړونده ادارو حصار غونډۍ رغولو او ساتلو ته پاملرنه نه ده کړې. که حکومت یې همداسې پرېږدي نو د غیر قانوني کیندنو له امله به حالات له بدترو بدتر شي. نوم یې عبدالرحمن ده، د منګسو غونډۍ کلي اوسېدونکی یم. دا د حصار غونډۍ ده چې ډېره پخوانۍ غونډۍ ده. د منګسو غونډۍ کلي په ختیځه برخه کې موقعیت لري. همدا شان په دا حصار غونډۍ کې قیمتي جوهرات، مرۍ او داسې نور بېلابېل سمنلات پیدا کېږي او د دې په جنوب برخه کې چې د یوه په ونې چینې په نوم چینه ده چې د ډېرو خلک د مریضیو او همدا شان چا باندې دنې او نور مرضونه وي هغه دپاره دلته راځي. په دا کې د منګسو ځوانانو او مشرانو په دې اتفاق دی چې څوک
پکې غیر قانوني کیندنې نشي کولی او ځکه دا د منګاسو په تصرف کې دا غونډی په منګاسو کې موقعیت لري. معلومات دا دي چې زموږ مشران کیسې کوي چې په دا باندې د روسانو پاچاهي تېره شوې ده او داسې نورې پاچاهۍ پې تېرې شوې دي. په دا کې بېلابېل ما مخکې خبره وکړه چې جوهرات مرۍ پیدا کېږي چې هغه مرۍ د ډېرو مرضونو لپاره شفا دي. داسې مرۍ هم پکې شته چې کله غومبس یا مار وچ چې هغه په تیږه باندې وسیله هغه په د زخم باندې ووایي او دغه زخم چې دا له منځه وړي او سړي ته شفا ورکوي. اطلاعاتو فرهنګ ریاست نه موږ دا غوښتنه ده چې دی لرو چې که څه هم یو وار مخکې هم راغلی و دی موږ سره وعده کړې وه چې بیا به هم درځو چې دغه ځای په اړه به موږ ډېره تاسو ته به یې جوړوو. مثال فرهنګ ریاست سره به ثبت کوو او غیر قانوني کیندنې به بندوو. خو تر اوسه پورې کوم داسې بدلون نه ده رامنځته کړی نه دي دلته راغلي چې موږ ته په دې برخه کې کوم کار وکړي. خیالي وایي په دې غونډۍ کې ځینې کسانو وړې مجسمې او سره زر او نور بېلابېل اثار پیدا کړي دي او دا غونډۍ د بېلابېلو حکومتونو هم برخمنه ده. دا یوه تاریخي پخوا غونډۍ ده. دا غونډۍ چې دا کې ډېرو خلکو مخته کیندنې کړلې که نه. اوس مهال چې دا اوس دومره کیندنې څوک نه کوي ځکه چې زموږ د کلي کوم دا تړون سره کړی چې په دا کې به نوره کیندنې نه کوو او یو نیم خامخا راځي په پټه کیندنې کوي. ما په خپله ډېر کار پکې کړی دی که نه. مخته د کور لپاره مه تیږې وبسله کې خو هغه کې چې ما به کار کولو که نه په دې کې به بیل بیل رقم شیان راوتل که نه یا به مرۍ وې او شنده شنده کټۍ مې راجګې کړې دي. هغه کټیو به نوزکې وې ماتې به شوې خو یرې به وې. دا زموږ د کلي یوه غونډۍ ده. د ستیری ځای ده زموږ د کلي. دا یوه تاریخي غونډۍ ده. په دا کې خلکو چې کار به کولو که نه خلکو به دا وی چې مونږ تیږه وباسو خو هغې به نور مطلبونه وو او په دا کې به خلکو بیل بیل شیان میندل که نه. اوسان به داسې چا داسې خبرېدم که نه موږ په خپله لیدلې نه دي چې بوتان پکې به کېدل که نه. خو نوره دغسې خوږې خوږې تیږې ښکلې رقم رقم لجبار الماس دا ډېر خلکو پکې میندل دي. غوښتنه مو دا ده که نه چې دې ته راشي چردیوالي ته نه تاو کړي مونږ ته یو داسې نیالګي پکې کېنوي که نه او ښکله ځای پرې جوړ کړي چې خوند ترې واخلو. د ټول دغې ځای ته چې راځي په سپرلي کې یا داسې شنه وخت کې که نه زمونږ د کومو خلق هم راځي په دې باندې ستیرۍ لپاره راځي ستیري کوي. د لوندې شنه پټې واس لري که نه دا غونډۍ ښکلې منطقې ترې ښکاري. دا چې د ویسار غونډۍ په اړه مو بېلابېل نظرونه تاسو ولیدل او ومې اورېدل. اوس زه د اطلاعات فرهنګ ریاست ته چې د دغه غونډۍ په اړه دوی څومره څېړنې کړې دي او څومره کار یې ترسره کړی دی نو راځئ زموږ سره د اطلاعات فرهنګ نظر هم په دې اړه اخلو. موږ سره د منګسو سیمې خلکو د حصار غونډۍ په اړه بېلابېل نظرونه شریک کړل. دوی غوښتنه لري چې اړونده ادارې د ځانګړې پاملرنه وکړي. په همدې اړه موږ راغلي غواړو چې د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست د عبیداتو مدیر نظر هم له ځان سره ولرو. او دغه غونډۍ چې دغه جوړښت دغه میکس جوړښت لري یعنی میکس په دې معنا سره چې دغه طبیعي غونډۍ هم ساحات هم لري او خواوشا برخې چې دي دغه جوړې شوي دي دغه خلکو په واسطه باندې په خپله دغه یو ډیره غني بستني ساحه ده او دغه ساحې په مورد مونږ وزارت ته وخت نه وخت پیشنهادونه کړي دي. په خپله د یو څه موده مخکې وزیر صاحب په خپله په خوست کې فرهنګي اونۍ وه چې په همغه وخت کې سرپرست وزیر باوري صاحب هم دغې ساحې ته راغللو او د دغې ساحې نه یې لیدنه وکړه او موږ ورته وویل په هغه وخت کې رئیس چې د اطلاعات فرهنګ رئیس چې باید د دغې ساحې خبریات وشي یعنی کندنکري باید وشي چې دغې ساحې باید کندنکري وشي او دغه ساحه زموږ سره ثبت ده د بستني ساحو په لیست کې زموږ سره ده او موږ رجستر کړي ده. موږ وخت نه وخت د دغې ساحې پیشنهادونه او غوښتنې د وزارت نه کړي دي.
د دغې ساحې په خوست ولایت کې یو کال مخکې د احاطې دپاره چې زغن تار یعنی جعلي دیوال منظور شو چې چون د وزارت د بودیجې د نشتون په وجه باندې د ویسار غونډۍ ساحه پاتې شوه او پاتې ده او د شمال خسنکور تاریخي ابدې هغې احاطه وشوه چې اوس یې د تعمیر چارې بشپړ شوي دي. دا چې د حصار غونډۍ څومره تاریخي قدامت او خصوصیات لري په همدې مخه وزو کابل ته د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او ګرځندوی معین رسول باوري په اړه راته داسې وایي. خو د دې ترڅنګ د یوې بلې برخې څخه په حصار تار راتاو شوی دی چې په سیمه حاکم او د دفاعي جوړښت ټول خصوصیات پکې برملا دي. حصار غونډۍ شاوخوا 1000 متره پراختیا لري او سور یې 400 متر ته رسیږي. د لوړوالي حد یې د لوړو څوکو شاوخوا 100 متر ته رسیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او ګرځندوی معین محمد رسول باوري وایي د حصار غونډۍ تر ټولو پخوانی حالات یې ښایي چې د خوست په سیمه کې د لرغونپوهنې لومړۍ هڅې وشمیرل شي چې هغه د منګسو په لرغونې سیمه کې یو شمېر مسقوقاتو یعنی میسي او پلیزي لوښي پیدا کېدل دي. پوهاندوی محمد رسول باوري په وینا دغه مسکوکات د 1909 میلادي کال کې ترلاسه شوي دي او 1915 میلادي کال کې د یوه فرانسوي لرغونپوه بیوار او د هغه نورو ملګرو په واسطه مطالعه او معرفي شوي دي. د بیوار په ان ترلاسه شوي مسکوکات 340 هجري کالونو اړونده د خوارزم شاهانو دورې پورې اړوند دي. په ویسار غونډۍ کې د دې قاطع معنا نه ورکوي چې وایي دا د سلجوقیانو د امپراتورۍ یوه برخه وه. مختلف دلایل شته چې موږ ووایو چې دا سکې به ولې دلته راغلي وي. تجارتي روابط وه، د خلکو اړیکې د هند سره او د مرکزي اسیا سره د لرغونې تاریخي لارې د ورېښمو د لارې د جنوبي برخې څخه دا رابطه تامین وه او کاروانونه هم د همدې مسیره څخه تېرېدله. ښایي د دې مسکوکاتو شتون په بشپړه توګه دا معنا ورنه کړي چې دا سیمه د سلجوقیانو د امپراتورۍ لاندې وه. د دې سره سره چې دوم مسعود د غزنویانو د امپراتورۍ یو واکمن امپراتور د سلجوقیانو لخوا د ماتې سره مخامخ شو. خو لا په دې برخه کې چې اوسنی خوست او پکتیکا او لوګر دا سیمې د غزنویانو تر واکمنۍ لاندې وې. په هر صورت هغه څو سکې پیدا شوي دي فرانسوي لرغونپوهانو پیدا کړي دي چې هغه د سلجوقي واکمنانو پورې اړه درلودله. دا په 1909 کال کې دا مسکوکات پیدا شوله. خو تر هغه وروسته زه چې کله په خوست کې وم نو ما د دې سیمې د سروې دپاره هڅه وکړل. زه ولاړلم هلته تحقیق مې وکړي او هغه سیمې مې سروې کړله او د لومړي ځل دپاره مې دا د افغانستان په تاریخي متونو کې شامل کړل چې د ویسار غونډۍ چې معمولا د خوست خلک ویسار غونډۍ بولي، په حقیقت کې دا د حصار غونډۍ ده په نوم یادېږي. دا د مدخیلو سیمو چې یو لرغونی ټاټوبی دی د هغه پورې مربوط یوه سیمه ده چې په دوو برخو کې د ویسار غونډۍ جوړه ده. نه بشپړه طبیعي غونډۍ ده او نه بشپړه مصنوعي میکس ده. لوړې برخې تر اوسه لا په ډبرین حالت کې دي، د لاسوهنې پرته پاته دي. خو په منځنۍ برخه کې د حصار په نوم یو دیوال او برجونه هلته دا ښیي چې دا یو نظامي قرارګاه وه. د دې سره سره چې زیاتې څېړنې په هغه ځای کې نه حفریات شوي دي تر اوسه پورې او نه هم
د هغه ځای څخه ځینې اسناد چې موږ ته په دقیقه توګه ووایي چې په کوم زمان کې دا د استفادې وړ ګرځېدلې وه داسې اسناد په لاس راغلي دي. فقط په 1909 میلادي کال فرانسوي لرغونپوهانو د هغه ځای څخه 4 سکې د سلجوقیانو ترلاسه کړي دي. د سلجوقیانو یقینا د سلجوقیانو امپراتوري چې په منځنۍ اسیا کې مرکز د سوریې او دمشق او د عراق په شمول بیا د افغانستان ځینې زیاتې برخې او منځنۍ اسیا دا د هغه امپراتوري برخه وه. خو د مسکوکاتو موجودیت د خوست ولایت د نورو نامتو ټاټوبو ترڅنګ یو تاریخي ټاټوبی دی چې د دې ارزښت لري چې باید هغه هم هلته سپړنې وشي او هم د دا حصار د بیا احیا دپاره د بیا رغولو لپاره هڅې وشي. په هغه مهال کې ما په خوست کې 3 ټاټوبي مشخص کړل د ویسار غونډۍ چې دا په مدخیلو کې وه او د پورپیرار یا پیر کلي په نوم د مندوخیلو په سیمه کې د پیر کلي په نوم یو ټاټوبی و چې هغه هم لرغوني اثار یې درلودل او یو هم د حسن کوټ په نوم د کوډله ښار په نوم یو ټاټوبی و. ما دا 3 سره ټاټوبي مشخص کړل. له نیکه مرغه اوس په کوډله ښار یو تاریخي ابیده ده د هغې د بیا رغولو دپاره موږ تېر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه بودیجه په پام کې ونیوله. اول مو احاطه کړله 1 کال 2 کال دپاره مو هغه د بیا رغولو چارې تنظیم کړلې چې اوس یې د بیا رغولو چارو پای ته رسېدلي دي او موږ بیرته په پخواني ډول د کوډله ښار د زیارت د اسماعیل زیارت په نوم چې دا یادېده هغه مو بیرته د سره ورغوي. په پام کې لرو چې د ویسار غونډۍ په اړه باندې هم د سپړنو یو سلسله پیل کو او بیا تر څېړنو تحقیق وروسته کېدای شي چې موږ د هغه حصار د بیرته احیا او د بیا رغولو دپاره هم ځینې اقدامات تر لاس لاندې ونیسو. د خوست مدخیلو منګسو ښکلې طبیعي سیمه چې د حصار یوه تاریخي غونډۍ پکې شتون لري د تاریخ پوهانو په خبره پخوا وختونو کې دلته پاچاهي تیره شوې. د سیمې خلک وایي وخت ناوخت د خلکو لخوا سره زر او کوچنۍ مجسمې هم دلته پیدا شوې دي. دوی وایي د حصار غونډۍ څخه په بېلابېلو وختونو کې ځینو کړیو کیندنې هم پیل کړې وې چې د سیمې د خلکو لخوا یې پر وخت مخه نیول شوې ده. حصار یا ویسور غونډۍ چې د خوست ښار سره په 15 کیلومترۍ کې په ختیځه برخه کې موقعیت لري. نو دغه غونډۍ ډېر تاریخي قدامت لري. د ځینو لرغونپوهانو په باور چې دغه غونډۍ کې د خوارزم شاهانو د تاریخ آثار هم پیدا شوي دي. نو د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه دغه غونډۍ ته یا دغه تاریخي غونډۍ ته حکومت پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنې لري چې دغه غونډۍ ته په رغونه کې او په ساتنه کې د ورسره لاسنیوی وکړي. نسیم لیوال، هیلې تلویزیون، خوست، د منګسو ویسار غونډۍ. دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.